ولې د یو جنگ جوړولو لپاره له ورځې بلې ته بهانې جوړوي؟ پاکستان په سیمه کې د استعمار پوسته ده. د اسرائیل او د غزې غوندې یوه جګړه دلته وي. آیا هغه تصویر د غزې د کوڅو ته ورته نه؟ دغومره لویو ادرسونو خبرې به نړۍ ته بې باوره وي. دوی د ایران په جګړه کې ماته وخوړه. پاکستان ملکي خلک وژني او ترهګر هم د دوی تولیدات دي. دوی په زور غواړي چې زموږ هیواد بې ثباته کړي. پاکستان د کومو هدفونو دپاره دا کوي؟ خپلې سوداګریزې لارې جنوب ته وغځوي چې هدف هم دا دی چې د افغانستان څخه تېر شي، د هغې مخنیوی وکړي. د پاکستان د پنجاب پالیسیو ته همداسې غلی او چوپ پاتې شي او دوی به هېڅ هم ونه شي کولی. د دغه نوي بدلیدونکي نړیوال نظم د رکود دپاره او یا د درولو لپاره افغانستان څخه دوی استفاده کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساسیم. پاکستان یو ځل بیا تېره شپه د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه کړي دي. د دغه بریدونو له امله د افغانستان 40 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي دي. د ټپیانو شمیر کابو 200 ته رسیږي. دغه شمیره په دې خاطر لوړه شوې ده چې د لومړنیو بریدونو وروسته کله چې ولسي خلک په کورونو باندې راټول شوي دي چې شهیدان او ټپیان راوکاږي، بیا پرله پسې بریدونه شوي دي. پاکستان دغه جګړې ته د څه لپاره دوام ورکوي؟ په ملکي وګړو باندې بریدونه د پاکستان کوم اهداف پوره کوي او پاکستان تر اوسه پورې په دې باندې کوم هدف ترلاسه کړی دی؟ د پاکستان د سیاست عمق په دغه برخه کې څه دی؟ ولې په پرله پسې ډول باندې ملکي ادرسونه تر بریدونو لاندې دي؟ پاکستان څه غواړي ترلاسه کړي؟ د دغه مهم بحث لپاره را سره د جمهوریت دولت د چارو د ادارې مشر او شنونکي ښاغلی ډاکټر صاحب فضل محمود فضلي صاحب دی. فضلي صاحب تاسو ته هرکلی وایو سیاق ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشي. فضلي صاحب وړاندې له دې چې هیوادوالو ته تسلیت ووایو د دغه فاجعې، د دغه تجاوز او د شهیدانو کورنیو ته او د ټپیانو دپاره د روغتیا غوښتنه وکړو، دې پوښتنې ته راځو چې پاکستان ولې په پرله پسې ډول باندې دې جګړې ته بهانې پیدا کوي؟ دا جګړه غزوي، د افغانستان ملکي خلک په نښه کوي، ولسي کلي کورونه په نښه کوي، نړیواله میډیا پې وغږېدله، دا هر څه خپاره شولو، د خلکو د سترګو نه هم پټ نه دي. ملګرو ملتونو نورو ادرسونو په پرله پسې ډول باندې د پاکستان په دغه تجاوزونو باندې افشاګریانې وکړي، هغوی هم دغه مسایل مطرح کړه، د افغانستان د ملکي خلکو د وژنې مسایل. پاکستان دغه جګړه د کومو اهدافو لپاره کوي؟ د څه دپاره دغه جګړې ته دوام ورکوي؟ او ولې د یو جنگ جوړولو لپاره له ورځې بلې ته بهانې جوړوي؟ په سر کې خو د دغه ملي غمیز له امله د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ ټولو قربانیانو ته د الله تعالی په دربار کې د فردوس جنت دعا کوم. ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتونکی او کورنیو ته د جمیل صبر هیله کوم. خبره دا ده چې د پاکستان د دواړه هم ملکي او هم نظامی نظام دغه وحشیانه بریدونه نه وروستي دي او نه لومړني دي. دا 50 کاله کېږي چې دوی بریدونه دوام لري. خو خبره ته هغه د پوښتنې هغه اړخ ته چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ولې ځینې کورني مسایل دي چې موږ او تاسو باید ورته متوجه اوسو او هغه پوښتنه موږ نشو کولی چې ځان وساتو او مسؤلیت ترې واخلو، او ځینې پوښتنې دي چې پاکستان پورې اړه لري. ما په تېرو بحثونو کې ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې د استعمار پوسته ده. څه چې استعمار ورته وایي کټ مټ هماغه عملي کوي. ګورئ په تېرو څو اونیو کې د لویدیځ ځینې چارواکي، مثلا د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله اسلام آباد ته لاړ او په اسلام آباد کې ویلي چې دا د پاکستان قانوني
او مشروع حق دی چې په افغانستان کې بمباري وکړي. کټ مټ هغه اعلامیې ته ورته ده چې د اروپایي ټولنې اکثرو مشرانو د غزې په فاجعه کې د اسرائیلو په دفاع کې همدغه الفاظ کارولي وو. یوازې یوه اونۍ مخکې افغانستان لپاره د برټانیې ځانګړي استازی په یو مرکه کې په همدغه الفاظ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی او پاکستان حق لري چې د ځان د دفاع لپاره بمباري وکړي. دا تصادفي خبرې نه دي او نه باید موږ دا مسایل بابیزه وکړو. خطر دا دی چې موږ او تاسې په سیمه کې د یوې نوې بڼې اوږدمهالې جګړې لپاره باید آماده اوسو. دا دغسې جګړه ده چې هماغسې چې دوی غزه مطلقاً د کڼوانۍ په شکل بدله کړه، دغه خطر سره موږ مخامخ یو. تاسو د پکتیا ولایت دغه درې منزله تعمیر تصویر چې د ډرون په واسطه اخیستل شوي و نن ولیده. آیا هغه تصویر د غزې د کوڅو ته ورته نه؟ او بله غمیزه دا ده سره دی چې په تیرو 6 میاشتو کې تثبیت شوي دي چې په تیرو 6 میاشتو کې څه د پاسه 1000 بېګناه افغانان، ماشومان، میرمنې، سپینګیري لږ تر لږه په 5 ولایتونو کې د پاکستان د وحشي پوځ لخوا په شهادت ورسېدل. خو نه په سیمه کې او نه په ملګرو ملتونو کې مونږ د دغه غیر قانوني حملو په مقابل کې شدید عکس العمل ونه لیدو. نو هغه ډار چې باید مونږ ولرو او زه خپله لرم هغه دا دی چې دغه د لنډ مودې جګړه نه ده. یعنی د پاکستان د پوځ وحشیانه او غیر قانوني بریدونه د افغانستان په ملي خپلواکۍ او ملي حاکمیت باندې به دوامدار وي. د ولس ځینې معجب پوښتنې دي چې په صلحاو افغانان وژل کیږي د پاکستان لخوا نه، ځینې مذاکرې کیږي په اورومچي کې یا ترکیه کې، د هغې په اړه باندې ولس سره معلومات نه شریکېږي. د هغوی په اړه باندې هغه څوک چې په افغانستان کې د حاکمیت ادعا لري د هغوی د لومړني شخص په واسطه باندې نه په کابل کې نه په قندهار کې ولس ته وضاحت نه ورکول کیږي. یو کاملا په بشپړه توګه بې تفاوتي د ولسي پوښتنو په مقابل کې موجوده ده. مثلا د ځینو نورو ملي مسایلو په هکله باندې د افغانستان یو فضانورد عبدالاحد مومن په بهر کې مړ کیږي، د هغه په اړه باندې حتی څوک عکس العمل نه ښیي. دغه پوښتنې دي چې په دې هکله باندې که ولس پوښتنې کوي په هغوی باندې بندیز لګول شوی. تاسو ولیدئ چې دوی یو چارواکي صاحب برخه کې به زه یوه خبره وکړم. د مومن صاحب برخه کې موږ خپله کوښښ وکړو، موږ د فرهنګي بنسټ لخوا موږ د ټول مصارفو هغه ومنلو. بیا وزارت خارجه وویل چې موږ د دوی په عامل سره غږېدلي وو، وزارت داخله هم ورسره غږېدلی و. فکر کوم د دوی دغه کورنۍ سره چې بیا موږ هم ورسره په یو لینک وغږېدو، د دوی دغه لورانو یې نه غوښتله په دې برخه کې چې د هغه پاتې نه شو. بخیر ډېر تاسو خبرو ته دوام ورکړئ. نه هیله کوم دا د فرهنګیانو د مدني ټولنو د ملت پالو دنده نه ده. دا په ملي کچه همدا اوس په افغانستان باندې چې کومه حمله شوې، تاسو کومه اعلامیه د ارګ د لومړني شخص لخوا نه یا د مندیګک د لومړني شخص لخوا نه لیدلې چې خپله راغلي ولس درېدلي او خپله خبره کړي چې څه روان دي په افغانستان کې. دا مسله مهمه ده او که چیرې څوک مهمه نه ګڼي بیا نو طبعا د ولس سره دغه واضح فاصله شته. ځکه دوی خپله وایي، پرون د دوی یو چارواکي وایي چې ولس حق نه لري چې 200 کالو پورې نه غوښتنه وکړي نه پوښتنه وکړي. نو دغه بندیز که ولګېږي بیا څه کولی شو؟ نو د پاکستان په اړه باندې بیا څه کولی شو؟ که چیرې ته مشروعیت ولري ته کولی شي چې په کابل کې ټول سفارتخانې وغواړي، سفیران وغواړي،
په 40 ساعتو کې د دوی د مطبوع هیوادونو څخه د اعلامي غوښتنه وکړي، په ملګرو ملتونو کې د دوی په ضد باندې اقدام وکړي، ستا د بهرنیو چارو وزیر د امریکې اجازې ته ضرورت ونه لري، خپله په تیاره کې کینی، پرواز وکړي او د سیمې ټولو هیوادونو نه د مرستې غوښتنه وکړي په دې اړه باندې. نو دلته د بې تفاوتۍ یو جدي ستونزه ده، او د بې تفاوتۍ ستونزه دا ده چې د مشروعیت نشوالی دی، او د مشروعیت د نشوالي له کبله خپله دوی وایي چې موږ ولس ته حساب ورکوونکي نه یو، او نه ولس حق لري چې موږ نه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب، د پاکستان دا خبره چې تروریستان وسلوال مو بمبار کړي، تروریستان مو بمبار کړي دي، او بیا لکه تاسو چې مخکې د کوم اډرس وویل چې دوی هم ورسره دا غبرګوي او دا خبره تصادفي نه ده. زه ستاسو هماغه د تصادفي خبرې په موضوع کې بیرته سوال کوم. که چیرې دا خبره تصادفي نه وي، آیا نړۍ غواړي چې د اسرائیل او د غزې غوندې یوه جګړه دلته وي؟ نړۍ غواړي؟ څوک یې غواړي؟ د څه اهدافو دپاره یې غواړي؟ دا چې تصادفي نه ده، زه په دې باور لرم چې تصادفي نه ده. پاکستان او د دوی لویدیز حامیان غواړي چې خدای ناخواسته افغانستان په غزې بدل شي. دوی عمدن په افغانستان کې د یو مشروع دولت مخنیوی د همدې هدف دپاره کوي. ګورئ، پاکستان 50 کاله کېږي چې د ترهګرو د مذهبي افراطینو په تولید او صادرولو کې خاص تخصص لري. پیسې په همدې باندې د عربي هیوادونو څخه او د لویدیځ څخه اخیستي، خو هیڅکله نه اروپا او نه بریتانیا او نه امریکې پاکستان ته د تروریزم د مرکز خطاب ونه کړ. خو افغانستان ته اوس دوی خطاب کوي. خو طبعا دغلته یو څه روان دي. دوی چې د بند دروازو ته شا څه موافقې ته رسېدلي موږ او تاسو نه پوهېږو، خو قراینو ته وګورو دا دی چې دغه پروسه دغه د یو کال تیریږي. د هر ورځې په تیرېدو سره د دوی وحشانه بریدونه زیاتیږي، او د دې د توجیه دپاره غربي هیوادونه هم د پاکستان ملاتړ کوي. نو دې دپاره دا موضوع خطرناکه ده، او په دغه برخورد سره چې مونږ لرو په داخل د افغانستان کې، دا ډیره خطرناکه ده. ډاکټر صاحب، دلته یوه خبره ده. ګوره، ملګرو ملتونو په دې اړه باندې وضاحت ورکړی دی چې دلته ملکي وګړي وژل کېږي. همدارنګه نورو نړیوالو سازمانونو، نړیوالو رسنیو، الجزیرې په څېر رسنۍ، نورو د اسوشیټډ پریس او اے پي او نورو سترو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې کړي دي چې هلته ملکي خلک وژل کېږي او ملکیان د پاکستان تر بریدونو لاندې دي. پاکستان هم تر اوسه پورې کوم داسې ثبوت وړاندې نه کړو چې دوی په دغه دومره بریدونو کې څوک په نښه کړو. مثلا د معتادینو په شفاخانه کې هلته څوک، دغه په ننګرهار کې چې په کلو باندې بمباري وکړه هلته پکې څوک وو، په پکتیکا کې چې دغه بار بار بمباري کېږي ملکي خلک پکې شهیدان کېږي، که په پکتیا کې وشو، که په خوست کې وشو، که په کونړ کې همدارنګه کېږي. تر اوسه پورې خو دوی دغسې یو شخص وضاحت ورنه کړو، وایي نه ښوده چې دغه شخص موږ د منځه ویوړو، یا دغسې یو شخص دلته موجود و. او بیا نړیوالې رسنۍ پرې غږېږي، ملګري ملتونه پرې ریپورټ ورکوي، یعنی با اعتبار ترین سازمانونه د نړۍ په دې باندې ریپورټ ورکوي چې دلته ملکي خلک ووژل شول. نو بیا دغه خبره او مخکې چې تاسو څه وویله چې د سره نړۍ پاکستان سره په دې کې ملګرې ده، دا سره به متضاد نه وي دا شیان. بیا نړۍ څنګه په دې باندې باور وکړي؟ د دغه دومره لویو ادرسونو خبرې به نړۍ ته بې باوره وي؟ 3 خبرې دي په دې پوښتنو کې. اول، ملګري ملتونه آیا یو با اعتباره اداره ده که نه؟ نه، با اعتباره اداره نه ده. نه اجرایي ځواک لري او نه د دوی ګزارشونه د نورو هیوادونو په پالیسي جوړونکو باندې کوم اغیزه لري. یوازې د رسنیو د سرلیکونو یوه برخه ده او تر همدې بریده پورې پاتې کېږي. دا خو په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې ووایئ چې نړیواله ټولنه په دې مسله باندې جدي ده، چې سر له سبا نه لږ تر لږه ستاسو د دغه شپږو نږدېو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته راشي
یو ځای دلته د افغانانو سره ودرېږي او ووایي چې موږ په دې برخه کې یا د منځګړیتوب هڅه کوو او پس دې نه هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان باندې حمله وکړي. دا اوله برخه. دومه برخه د رسنیو موضوع ده. رسنۍ که هغه الجزیره ده یا اسوسییټډ پریس ده یا د بشر د حقوقو سازمان دی چې هغه ګزارشونه ما ټول لوستي دي، هغوی چاره نه لري چې دا خبره نو پټه کړي. نو که یو ځوان په د څمکنۍ ولسوالۍ کې او یا سرکاڼو کې د خپل موبایل په واسطه باندې مکملا دقیق معلومات، تصویري معلومات نړۍ ته وړاندې کولی شي، نو هغه یو ژورنالیست کولی شي چې په دې باندې پټې سترګې ولري او خبر نشر نه کړي. بله موضوع چې خطرناکه ده، مونږ ناست یو وضاحت ورکوو نړۍ ته چې پاکستان په افغانستان کې ترهګر تر حملې لاندې نه نیسي، بلکې ملکیان تر حملې لاندې نیسي. آیا پاکستان په ټوله کې حق لري چې په افغانستان باندې حمله وکړي؟ دا که هدف یې هر څوک وي، دا ډېره خطرناکه ده که بحث په دې شکل سره مخ ته بوځو. بله موضوع دا ده چې هدف زما دا و چې دوی چې دا کومه دعوه لري تر اوسه پورې خو دوی د دې دعوې د خپل ثبوت لپاره هېڅ هم ونه کړه. دغسې په داسې حال هغه اړتیا نه ګوري، ملکي وګړي د افغانستان تر اوسه اړتیا نه ګوري چې وضاحت ورکړي. نه، پاکستان اړتیا نه ګوري چې وضاحت ورکړي. هغه پوهېږي چې په دې برخه کې نړۍ ته قناعت ورکړی او د دې حملو دوی ملاتړي دي دوی په د لویدیځ په پایتختونو کې. ګورئ، لویدیځ آیا ورته نشي ویلی چې حمله کېږي په کراچۍ کې، حمله په پښتونخوا کې کېږي، نو طبعا هغه عمده برخې د دوی د کنټرول لاندې سیمو کې دي. نو څنګه موږ نشو کولی چې په تیر یو کال کې د دوی د F-16 الوتکو بمبارۍ داخل د پاکستان کې وګورو؟ آیا په دې باندې نړۍ نه پوهېږي؟ خود پوهېږي. خبره دا ده چې اساسي هدف دا دی چې زموږ هیواد مشروعیت ونه لري، جګړه باید یو استعماري هیواد راشي هرو څو ورځو کې، هرو څو اونیو کې په افغانستان کې حمله وکړي. افغانان حق د دې ونه لري چې حتی د چا نه پوښتنه وکړي چې دا حملې د څه شي دپاره کېږي. دغه هدف دی. ډاکټر صاحب، څنګه د دغه ملکي وګړو غږ موږ تاسو ته رسولی شو، دې تر دومره راپورته کولی شو او یا په دې باندې نړۍ ته قناعت ورکولی شو چې پاکستان تجاوز کوي، پاکستان ملکي خلک وژني، پاکستان شوم اهداف لري، پاکستان دلته تجاوز کوي هره ورځ، پاکستان دلته ترهګریزې کړنې ترسره کوي؟ اول خو نړۍ تا ته غوږ نه نیسي ځکه ته رسمیت نه لرې په نړۍ کې. اول خو دا خبره ده. د 20 میلیونو وګړو یا د افغان میرمنو غږ خو موږ تاسو بند کړی. نو د هغوی ژبه او د هغوی ابتکار چې وشي کولی نړۍ ته ووایي چې په دوی باندې ظلم روان دی د پاکستان له خوا نه، دا خو موږ تاسو بند کړی. هغه حاکمیت چې ادعا لري چې دلته باید افغانان غږ ولري، ازادي ولري، استبداد خو په دوی باندې نافذ دی. بله موضوع دا ده چې نړۍ هغه وخت کې تا ته غوږ نیسي، ستا قناعت ته غوږ نیسي چې وشي کولی دلته وګوري چې ټول افغانان که تا سره سیاسي مخالفت هم لري، که په کابل کې، که په مزار کې، که په ننګرهار کې، په قندهار کې، د پوښتنو حق ولري. نشي کېدی، داسې نشي کېدی چې یوازې د یو ویان له خوا نه ورته ویل شي او ورته امر وشي چې کټ مټ څه چې په دې بیانه کې ویل شوي دي هغه به منئ. ډاکټر صاحب، چې وخت کم نشي او بعضې پوښتنې پاتې اوس راځم دې خبرې ته. همدا اوس د پاکستان د تیرو 50 کلونو د مداخلو او حملو غږ په پرلپسې توګه یوازې هغه افغانان پورته کوي چې د افغانستان نه د باندې دي. هغه خلک د پاکستان په یوازې اوسنیو حملو باندې چې تمرکز کوي، هغه خلک دي چې په حاکمیت کې دي.
نو آیا نړۍ په دې باندې نه پوهېږي چې پاکستان خو تا باندې 20 کاله پخوا هم حملې کولې 40 کاله پخوا هم حملې کولې ولې هغه ورته نه وایي نو خو پوهېږي چې تاسو پکې صادق نه یاستئ ډاکټر صاحب د پاکستان هدفونه او بیا له دې وروسته تاسو چې ویل هغه نړۍ چې د دوی سره همغږې ده د څه هدف دپاره په افغانستان کې ګډوډي غواړي ناامني غواړي جګړه غواړي دلته د ملکي خلکو وژل غواړي دلته د خلکو په کورونو بمبار غواړي او دلته هغه کړنې غواړي چې دوی ورته په خپلو اصولو کې په خپلو قوانینو کې په خپلو مجالسو کې هغې ته ترهګري وایي هغې ته د بشر ضد کړنې وایي هغې ته دوی جنوساید وایي هغې ته دوی نور اصطلاحات کاروي په افغانستان کې د دغه کړنو ملاتړ د کومو هدفونو دپاره کیږي او پاکستان د کومو هدفونو دپاره دا کوي ځینې اهداف خو یوازې دوی پورې اړه لري چې کیدای شي موږ او تاسو پرې نه پوهېږو اما څه چې د دوی کړنو ته ګورو موږ 3 نتایجو ته رسېږو لومړی افغانان په عمومي توګه خپلواک خلک دي خپلواک ولس دی هیڅ کله استعمار ته تسلیمي نه ده ورکړې استعمار خپل تاریخي غچ د خپلې پوستیانې پاکستان په واسطه اخلي خپلواک افغانستان دی نه غواړي دویم خپل ټول تولیدات دغه کومه خبره چې تاسو ترهګري کوئ دغه اصطلاح هم د دوی ایجاد دی او ترهګر هم د دوی تولیدات دي دوی په زور غواړي چې زموږ هیواد بې ثباته کړي انارشي ته بوزي بې قانوني پکې او وایي چې دلته په اصطلاح د ترهګرو مرکزونه دي او د دې لپاره چې دا ثبوت شي یا ثبوت نشي چې موږ یو پرانیسته ټولنه نیو دا هر څومره که موږ چیغې ووهو چې دلته ترهګر نشته څوک زموږ خبره نه اوري دریم هدف دا دی چې دلته بې ثباتي د دغه نوي بدلیدونکي نړیوال نظم د رکود دپاره او یا د درولو لپاره افغانستان څخه دوی استفاده کوي دوی د ایران په جګړه کې ماته وخوړه دوی نشي کولی چې د چین د دغه چټک پرمختګ څخه مخنیوی وکړي دوی نه غواړي چې هغه نوی اقتصادي خوځښت په منځنۍ اسیا کې منځته راغلی او منځنۍ اسیا غواړي چې خپلې سوداګریزې لارې جنوب ته وغځوي چې هدف هم دا دی چې د افغانستان څخه تېر شي د هغې مخنیوی وکړي او بالاخره په ټوله کې منځنۍ اسیا روسیه چین او ایران چې په دودیزه توګه دا ټول هیوادونه د لویدیځ سره یا دښمني لري یا رقابت لري دغه ټوله سیمه په اقتصادي سیاسي او فرهنګي برخو کې په یو ښېرازه سیمه بدله شي د دې د مخنیوي دپاره غواړي چې افغانستان بې ثباته اوسي او بل هیڅ هیواد د لویدیځ دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره آماده نه دی بلکې پاکستان دی او پاکستان موږ پوهېږو چې 20 کاله وړاندې د امریکې څخه 33 میلیارده ډالر واخیسته همدغسې د نورو کارونو او پروژو دپاره دوی څخه پیسې اخلي او دغه پروژې عملي کوي د پاکستان دغه ګټه د دې سیمه ییزې ګټې نه او د دې سیمه ییزې ښېرازۍ نه لوړه ده چې کومه په دې کرایي باندې اخلي موږ نه پوهېږو چې ولې خو دوی فکر کوي چې د دوی د بقا دپاره ځکه هغوی خپله بقا د خپل اردو په بقا کې ګوري او تر هغې پورې چې اردو ته یا پاکستاني پوځ ته د لویدیځ له خوا نه پیسې راشي دوی خوشحاله دي کله چې د اقتصادي ښېرازۍ خبره کیږي مثلا د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا د نښلولو لپاره کله چې موږ حکومت کې وو همدغسې وړاندیز ته موږ لاړو
دوی آماده نه وو. او همدغه دلیل دی چې زه وایم د پاکستان د قناعت ورکولو لپاره او د دوی د نړیوالو حامیانو د قناعت ورکولو لپاره باید خپل وخت ضایع نه کړو، او نه هم په دې خپل وخت ضایع کړو چې په داخل د هیواد کې په کابل کې خپل ملګرو ته ووایي چې د پاکستان په ضد خبرې مه کوئ ځکه زموږ بیا روابط خرابېږي. تاسو نشئ کولی چې پاکستان او یا د هغوی حامیانو ته قناعت ورکړي تر هغې چې په داخل کې یو موټی نشي، یو ملي سیاسي خوځښت په داخل د افغانستان کې رامنځته نه کړي او هیڅوک حذف نشي، هیڅوک حذف کیدی نشي. دغه زموږ یوازینۍ لاره ده. ډاکټر صاحب، پاکستان همدغه ګټې چې غواړي اوس ستاسو چې په نړیوال نظم خبره وکړه، په نړیوال نظم کې هغه ترلاسه کولی شي زموږ په مخکینو بحثونو کې، همدارنګه په نورو لیکنو کې، په نړیوالو بحثونو کې، په هغې کې موږ ګورو چې نور د دې ځای نشته دی چې د ولسونو په نامنا کولو باندې یا په د ترهګریزو ګروپونو په جوړولو باندې یا په یو سیمه کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو باندې څوک په نړیوال نظم کې ګټه وکړي، ځکه د نړیوال نظم خبرې لوی دي، هلته اهداف ویشلي دي په 3 4 5 زاویو باندې، او د همغه زاویو نه هیوادونه کولی شي چې ګټه وکړي. نو آیا کومې کړنې چې پاکستان ترسره کوي ګټه ترې کوي یا ګټه ترې کولی شي؟ لږ تر لږه اوس دپاره خو ګټه کوي. هغه څه چې مونږ ګورو، مثلا چین ورته په اپریل میاشت کې ویلې چې تاسو نشئ کولی چې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا په پښتونخوا کې د بې ثباتۍ دپاره د پارونکو خبرو څخه اعلامیو څخه کار واخلئ او بمباري وکړئ. او همدې دپاره پاکستان سره دی چې په کونړ باندې دوامداره بمباري کولې، د پاکستان د پوځ ویان خبرې نه کولې. ولې دا ځلې خبرې وکړې؟ ځکه دوی یو ځل بیا د خپلو تولید شویو ترهګرو یا ټي ټي پي په واسطه په کراچۍ کې یوه پیښه وکړه، یوه ننداره جوړه کړه، یوه لوبه وکړه او چین ته ویلې چې ګورئ دغسې سون سره مخامخ یم، زه بیا حمله کوم. نو تر نن ورځې پورې په دې بریالي شوي دي چې چین ته دغسې مقطعي اطمینان ورکړي. خو د دې ترڅنګ اصلي خبره دا ده چې د خپلو لیدیزو د وفادارانو پروژه تطبیقوي. ډاکټر صاحب، همدغه د مقطعي خبره مې کوله. پاکستان به دا سیاست دوامداره وساتي که دا به د دغه وخت تقاضاو دپاره مقطعي وي؟ تر کومې ځایه پورې چې د افغانستان موضوع ده دا دوامداره ستراتیژي ده، دا مقطعي نه ده. زه په هغه پیښې چې په 90 کلونو کې پیښې شوې، په 80 کلونو کې، او حتی د دوی د بادار یا د برټانیې په د استعمار په دوره کې چې په افغانستان کې په 1929 کال کې کودتا وشوه او د افغانستان د ترقۍ مخنیوی وشو، دا ټول یوه سلسله ګورم. زه هیڅ توپیر پکې نه ګورم. مخکې تاسو د اسرائیلو او د پاکستان یو مشابهتو کوم، هلته ځان سره یوه پوښتنه لیکلې وه چې د پاکستان او د اسرائیلو عملونه یو رقم دي، لکه څنګه چې په هغه سیمه کې اسرائیل کوي، په دې سیمه کې پاکستان کوي، او اوس یوازې په افغانستان باندې زور بر دی. دقیقاً په غزه کې هم یو نړیوال پیژندل شوی حکومت نشته، په افغانستان کې هم نشته. اسرائیل هلته د پوځي مرستې د امریکې نه غواړي او لري، او ډیپلوماتیک او سیاسي مرسته د اروپا نه غواړي. دلته هم امریکا پاکستان پوځي مرستې او پیسې د امریکې نه اخلي او ډیپلوماتیک او سیاسي ملاتړ د اروپا نه اخلي. هلته هم همدغه لویدیځو ورته وایي چې تاسې حق لرئ چې د ځانه دفاع وکړي. دلته هم پاکستانیانو ته ویل کېږي چې تاسو حق لرئ چې تاسو بمباري وکړي. هلته حماس ته وایي چې ترهګر دي، دلته افغانستان ته وایي چې ترهګرۍ مرکز دی. نو مشابهتونه ډېر زیات دي. دا یو بودو چې تاسې ډېر ښه وچیړه، د پاکستان د ګټو، بیا په پاکستان کې د پنجاب او د پنجابي پوځ د ګټو موضوع ده، او بیا په پنجاب کې هغه څو کورنۍ دي او د هغې د ګټو موضوع ده. خو بل خوا دلته یو لوی ولس دی، د افغانستان ولس، او بیا اخوا پښتانه او بلوڅ هم په همدغسې عین زموږ سره په ورته برخلیک کې دي.
او دغه د نړۍ حالت هم بدل شوي ده، ټکنالوژي هم بدله شوې ده، د خلکو فکرونه هم بدل شوي دي او هغه پالیسۍ مو تر ډېره پورې نه تطبیقېږي. آیا پاکستان د دغه پردي عسکري او د پردیو د ګټو دپاره دغه حالت یا دا پالیسۍ کامیابولی شي په دغه نن عصر کې، په دې ټکنالوژۍ کې، په دې وضعیت کې، او څو پورې به دغسې مظالمو ته دوام ورکړي یا داسې ظلمونه به وکړي، په بلوچانو سره به وکړي یا خوا پښتنو سره به وکړي، د افغانستان سره به وکړي چې دغه یو لویه جامعه تشکیلوي او دا خلک به د دوی په وړاندې همداسې عاجز پاتې شي او یا به په دغه اوسنیو حالاتو کې دنیا د پاکستان د پوځ سره ولاړه وي او د هغوی غږ به بدرګه کوي. خو د دغه دومره ولس دا یو بل بود دی، دا به د پاکستان په وړاندې همدغسې کمزوری او ضعیف حالت کې پاتې شي، یا به د پاکستان ټولو هغه ته غاړه نرمه کړي دې پالیسیو ته، یا به د پنجاب د پوځ ټولو غوښتنو د قبلولو دپاره به همدغسې پاتې شي چې دوی پې بریدونه وکړي، دوی ووژني، دوی کمزوري کړي، دوی ذلیله کړي، دوی د تعلیم نه پاتې کړي، دوی د ثبات نه لرې کړي، دوی د پرمختګ نه لرې کړي، دوی سوداګري خرابه کړي، دوی اقتصاد خراب کړي، دوی نړۍ ته د ترهګرو په توګه وروپېژني، دوی وپلوري، دوی دغه ټولې خبرې. آیا ستاسې نه خو جواب لنډ په دې غواړم چې دا یو بل بود دی د قضیې، آیا دغه ولس به ټول د پاکستان د پنجاب پالیسیو ته همداسې غلی او چوپ پاتې شي او دوی به هېڅ هم ونه شي کولی؟ خبره دا ده چې تر هغې وخته پورې چې اوسنی لیبرال نړیوال نظم خپل وروستی سا اخلي، پاکستان به دغه سټراټیجۍ ته د افغانستان او د پښتونخوا په هکله باندې به دوام ورکوي. خو د کومې ورځې نه چې اوسنۍ لیبراله نړۍ چې په راس کې امریکا ده او بیا نور هیوادونه لکه پاکستان او اروپا او عربي نړۍ ده د ماتې سره په بشپړه توګه مخامخ شي، پاکستان دا کار نور نشي کولی. دا یو. دومه خبره دا ده چې موږ باید کله چې پرتله کوو د افغانستان او د پښتونخوا، دغلته باید لږ د انصاف نه کار واخلو. په پښتونخوا کې لږ تر لږه د سیاسي فعالیتونو یو دود شته. په زرهاو خلک کولی شي چې ووځي د تعلیم غوښتنه وکړي، په زغرده ووایي چې د ترهګرۍ اصلي ریښه د پاکستان په پوځ کې دی. دوی کولی شي چې په زغرده خپل یو ادرس ولري، خپل جوړښتونه او سازمانونه ولري، سره د ټولو ستونزو چې تاسو په تفصیل سره یاد کړئ. له بده مرغه دغه خبره دغه نه دود لرو او نه هغه اسانتیاوې دي په داخل د افغانستان کې. که چیرې دغه په موازي توګه په افغانستان کې په پښتونخوا کې چې د دواړو دردونه مشترک دي، د دواړو غوښتنې مشترکې دي، دا سره دوام درلودی، نو کله چې دغه لیبراله نړۍ په بشپړه توګه ختمیږي او پنجابي پوځ د ستونزې سره مخامخ کیږي، بیا به تاسو لیده چې څنګه پښتونخوا او افغانستان دغه نوي نړیوال نظم سره بیا اوږه په اوږه په مخ به رواني. زما ډار دا دی چې کله دغه نوی نظم په نړۍ کې ظهور کوي، د دغه سفر څخه د دغه لوی بدلون څخه به هم مونږ شاته پاتې شو. ډاکټر صاحب ډېره مننه په لنډو خبرو کې مو د ښه شننو نه، د ښه تحلیل نه ډېره مننه کوو. کو رمضان مننه، ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، له ښاغلي ډاکټر صاحب محمود فضلي سره مو نن مرکه همدومره وه. تر بیا د الله په امان.